چې څو پورې دې دا رب نه پیژندلی که نه ورب الکعبه که ستا ورسره رابطه مضبوطه شوه ځکه چې ته یې پیژنې الله سره رابطه په څه مضبوطېږي د ټول نه لوی عمل چې په هغې سره ته د الله سره خپل تعلق او رابطه مضبوطولی شي هغه دا چې ته د خپل رب وپېژنې د خپل رب ته وپېژنې چې څو پورې دې دا رب نه پیژندلی که نه ورب الکعبه که ستا ورسره رابطه مضبوطه شوه ځکه چې ته یې پیژنې نه او د الله نه سړی دومره یېرېږي او د الله دومره قدر کوي څومره چې ده سره علم وي د الله په باره کې دا خو یقیني خبره ده یو سړی د الله په باره کې ډېر څه پیژني دی د الله نه ډېر یېرېږي یو سړی د الله په باره کې لږ څه پیژني دی د الله نه لږ یېرېږي دا کیدی نه شي چې یو سړی د الله نه پیژني او یو سړی الله پیژني د دې دواړو یره دی د الله نه یو شاني دا نشي کېدی ځکه چې د دې اولني سره دا کوم چې الله پیژني د ده سره د الله په باره کې علم دی او چې څومره ورسره علم ډېرېږي دی د الله نه یېرېږي او د الله نه یېرېږي د الله سره رابطه مضبوطوي او ځکه الله قرآن کې وایي انما یخشى الله من عباده العلماء د الله نه د الله په بندګانو کې چې ډېر یېرېږي هغه د علما دي وجه د هغې دا ده چې د علما خپل رب پیژني نو چې څومره خپل رب پیژني دومره د الله نه یېرېږي نو ټوله لویه طریقه او لار چې په هغې باندې ته د الله سره رابطه مضبوطولی شي هغه دا چې ته د خپل رب وپېژني خپل رب به څنګه پیژني اسانه خبره ده څنګه به پیژني ای جواب چا سره نشتی یو طریقې دا شو بارک الله فیک یو طریقې دا شو چې الله په مخلوقاتو کې به سوچ کې بل څه نشتی بس نه قدرتونه د الله په آیتونو سره الله پیژندل ګور آیات د الله په دوه قسمه دي یو کونی آیات دي کائناتو کې سوچ د دې ملګري جواب راکو بل هغه آیات چې قرآن کې دي په دې کې به ته سوچ کې دې قرآن کې سوچ وکړه الله د خپل ځان په باره کې خبره کړې ده رب العالمین چې څومره خپل ځان پیژني دومره هېڅوک نه پیژني هغه په دې قرآن کې موږ ته ځان ښوولی دی چې زه دا یم او زه په زه د الله صفات د الله نومونه د الله قدرت د الله شان د الله مقام دا په دې قرآن کې بیان شوی ته دا قرآن راواله په ترجمې سره ووایه په تفسیر سره ووایه ته به خپل رب وپېژنې چې ستا رب څوک دی دغه شان د الله په دې کائناتو کې سوچ کول په دې مخلوقاتو کې چې کله ته به دې مخلوق کې سوچ کې که نه نو خپل رب وپېژنې چې کوم رب دا دومره لوی کار کړی دی نو دا څومره عظیم الشان رب دی د ده نه یره پکار ده د ده سره رابطه مضبوطول پکار دي الله پیژندلی کېږي په دې سره چې ته د الله نومونه معلوم کړي د الله نومونه معلومیږي د قرآن او د حدیث نه چې ته هغې ته واپس شي موږ چې ګوره دنیا کې د چا سره محبت ساتو که نه که هغه دیني شخصیت او که هغه دنیوي لکه اوس یو مشهور عالم دی او زموږ ورسره محبت دی موږ هر ټایم ګوګل کولاو او پای کې کله سرچ وکړو چېرې دا پلانې عالم دی به کله پیدا شوی د ده عمر به څومره د ده قبیله به څه د به علم د کوم ځای نه کړی بیا زاړه علما چې کوم دي د هغوی دپاره د سیرت کتابونو ته واپس کېږو تراجمو ته واپس کېږو چې دا عالم به څنګه او څنګه به نه او ده به څه کړي او سم خوند راله راکوي ولې ځکه چې زموږ دغه شخصیت سره محبت دی ځکه موږ له مزه راکوي یعنې هغه بېدینه له مزه نه ورکوي بېدینه خو چې ته د عالم خبره کوې په هغه باندې موضوع درنه شي بوج پې جوړ شي دغه شان د چا چې د خپل رب سره محبت یې که نه کوشش دا کوي چې د دې رب په باره کې خبره معلومه کړي چې دا رب به څنګه وي دا رب کوم صفات لري د دې رب څه نومونه دي د دې رب د قدرت معلوماتو کې هغه ته د نږدې کېدو لار معلومه کړي د هغه د راضي کولو کوشش وکړي او ځکه هغه یو صحابي چې راغی د بدر د غزا په دوران کې بعضو روایتو کې دا واقعه راځي او د سیرت په درسونو کې موږ تفصیلا دغه واقعه بیان کړې ده هغه راغی تپوس یې وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا رسول الله الله په کومه خبره خاندي دا اوس معلومات دي د خپل رب په باره کې ولې ځکه چې د خپل رب سره محبت دی چې الله په کومه خبره خاندي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درې خبرې په هغه موقع باندې وکړي حالانکه نور حدیثونو کې نور هم ډېرې وجې راغلي خو په هغه موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته درې کارونه ښوولي دا محبت دی د چا سره د الله سره محبت دی نو چې څومره ستا د الله سره محبت کوشش به کوې چې ته د هغه په باره کې څه وکړې معلومات حاصل کړي